بسم الله الرحمن الرحیم. زه به په دې ویډیو کې تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپلې ویډیوګانې یوټیوب ته اپلوډ کړو. که هغه ویډیوګانې د درس په باره یې، که هغه د خپل د تجارت په باره یې، که هغه د فیسبوک ویډیوګانې یوټیوب ته اپلوډ کړو، که هغه نعتونه یې، که هغه ترانې یې، موږ دغه ویډیوګانې څنګه کولی شو یوټیوب ته اپلوډ کړو. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. زه راځم په اول قدم کې به زه یوټیوب چینل خلاصوم. کله چې یوټیوب چینل مې خلاص کړ دلته ما سره اوپن کیږي. سمه ده، لږ به صبر شي. کله چې موږ سره دا مکمل شکل باندې اوپن شي او خلاص شي، موږ سره لږ لوډ وخت غواړي ځکه چې انټرنیټ لږ ضعیفه ده په افغانستان کې. دې نه بعد به ته خپل یوټیوب پروفایل ته راشي. سمه ده، دلته کله چې دلته راغللې دا را سره خلاص شي، ته به راشې یوټیوب سټوډیو ته. کله چې یوټیوب سټوډیو ته راغلې، یوټیوب سټوډیو موږ سره راخلاص شو. ډاشبورډ کې ته اوس راشه دغلته دلته په کریټیو باندې به ته یو کلیک وکړې لیفټ. دې نه بعد ته کولی شې چې اپلوډ ویډیو، ته کولی شې د اپلوډ ویډیو په اپلوډ ویډیو چې دلته موږ ته لیکلی دی په واسطه موږ کولی شو چې د کمپیوټر څخه موږ یو ویډیو تیار موږ سره یې اپلوډ کړو. او ته کولی شې ګو ټو لایف، دې په واسطه هم ته کولی شې چې ته لایف لاړ شې. زه غواړم چې د کمپیوټر څخه یو ویډیو اپلوډ کړم، اپلوډ ویډیو وهم. کله مې چې اپلوډ ویډیو وهم، موږ کولی شو په دوه رقمه ویډیوګانې دلته را پورته کړو د کمپیوټر څخه. یو چې ده ډرګ اینډ ډراپ، کولی شو دغه ځای څخه والو دلته اپلوډ کړو. او بل چې ده سلیکټ فایل، موږ کولی شو د سلیکټ فایل په واسطه هم اپلوډ کړو. زه سلیکټ فایل وهم. سلیکټ فایل مې چې کله ووهه، دلته ما سره مکمل ویډیوګانو ځای لیست ما سره راځي. دا زما ویډیو د اوپن وه در سره خلاصیږي. یو او دوهمه طریقه دا ده چې زه دلته غواړم چې دغه ویډیو ډرګ اینډ ډراپ په واسطه زه دا اپلوډ کړم. همدا یوټیوب چینل ته چې کله راغلی، دې نه بعد به ته دا دلته خوشې کړې، هغې ځینې ونیسه، دلته دا ویډیو خوشې کړه. کله چې راغلی اول سر کې موږ سره راځي ټایټل. د ویډیو ټایټل عنوان څه شی ده، د دې دپاره ته باید دلته وګوره ته یو نوټپاډ فایل یې که د مایکروسافټ ورډ فایل یې، هغې کې به ته تیار خپل لیست دلته ولیکې. فقط د ویډیو معلومات اول نه ته باید دلته ولیکې، ځکه چې هغه وخت انټرنیټ وخت کې ډېر وخت در باندې لګېږي. سمه ده، دلته په نوټپاډ کې تیار ما دغه فقط یو ټایټل ما لیکلی دی. دلته به ته تیار نوټپاډ کې به خپل مکمل د دې ویډیو په اړه کې مکمل معلومات توضیحات ولیکې. سمه ده، زه ټایټل دلته ورکوم. ټایټل مې چې کله پیسټ کړه، دې نه بعد راځم ډسکرپشن کې یو ځلې هم دا پیسټ کوم چې ښه سرچ کې ما سره راوړي. دا کله ده چې دا پیسټ کړه، سمه ده، ډسکرپشن کې به مکمل د ویډیو په باره کې معلومات ورکړه، ځکه چې ما خو اول نه تاسو ته ویلو چې دا بیا په سرچ کې راځي. دې نه بعد ته چې کله لاندې راځي، دلته موږ سره اپلوډ تمبنیل راځي. دې دپاره تمبنیل یو تمبنیل ضروري ده چې تیار یې. کله چې هر ساحې کې تا سره یې، دلته که ډیسکټاپ په سر یې، که دس پي سي کې، که هر فولډر کې ته به دې څخه راوړې، دلته باید ته سلیکټ کړې. کله چې سلیکټ کړې، دې نه بعد به اوپن ووهې. کله چې اوپن ووهه، موږ سره دلته اپلوډ کېږي. دې نه بعد موږ سره راځي د پلی لیسټ. پلی لیسټ ته کولی شې چې دغلته یو نیو پلی لیسټ، د دې په واسطه ته کولی شې چې یو نوی پلی لیسټ جوړ کړې، او ته کولی شې چې هر یو پلی لیسټ کې دا ته اضافه کړې. کله چې زه غواړم چې دا په کوم پلی لیسټو کې اضافه کړم، دا ویډیو د فیسبوک په اړه ده، فیسبوک پلی لیسټونو کې به زه دا اضافه کړم. کله چې اضافه کړه، دې نه بعد به ته ډن ووهې. کله چې ډن ووهه، لاندې به ته راشې، دلته مربوطه، دلته به ته ټک ولیکې. هغه ټک هغې ته وایي چې مربوط د دې ویډیو کېږي، مربوط د دې ویډیو کېږي. او دا نور ټکونه به ته له منځه ویسې. تیار ما سره پخوا نه مې تیار دلته ډیفالټ حالت کې ما سره دا ټکونه شته. سمه ده، کوم ټک چې دي موږ سره ټکس، زه دا ریموف کوم. اضافه ټکونه دلته وګوره، فیسبوک ګروپ. سمه ده، دا به یو ځل ته کاپي کړې، دلته به پیسټ کړې. دا اسانه طریقه ده. په دې اسانه طریقه ته کولی شې دغه ټکونه چې ته کله دلته لیکې، دا ډېر رول لري. سرچ یې راوړي. دا زما ویډیوګانو چې بعضې وخت سرچ کې راځي، دغې وجې ده چې
دا مکمل مربوطه ټکونه زه دلته ورکوم. مکمل دغه طریقې باندې به ته دا یو تخنیک دی. زیاتره کسان چې کله ویډیو اپلوډ کوي دا تخنیک ورته زده نه وي. کله چې دلته ورکړو دې نه بعد به ته دلته راشي لانګویج، ویډیو لانګویج پښتو. ما سره ویډیو لانګویج پښتو ده. کیپټیشن سرټیفیکیټ دا زموږ په درد نه لګېږي فعلا. ویډیو لوکیشن که چیرې ته غواړې یو ویډیو د یو ملک دپاره خاصه ته جوړه کړې، همغه هېواد همغه ولایت به ته دلته انتخاب کړې. زه غواړم چې دا ویډیو مربوط د افغانستان ده. سمه ده، افغانستان. دلته چې لږ ولیکه دلته موږ سره هېواد راځي، دا به سلیکټ کړې. کله چې سلیکټ کړې دې نه بعد موږ سره راځي دغه چک به ته همیشه ترېنه لرې کړې. ځکه always people to simple disconnect. خلک ستا د ویډیو څخه لږ ویډیو ساحه که چیرې پرېکړه کړي، دغه زما ویډیو ده، دغه ساحه دومره پرېکړې خپله ویډیو کې اچوي. ته وایې غواړې چې پرېږدې، زه خو نه غواړم چې زما ویډیو دې څوک پرې کړي خپل په ویډیو کې دې واچوي. زه نه غواړم. که چیرې تاسو غوښته دا چک بیان کې خلاص، نور داسې خاص په دې کې چې نشته مربوطه ستاسو. سمه ده. او که چیرې ته غواړې show how many view this like ویډیو، که چیرې ته غواړې چې دغه ویډیو لایکونه د ښکاره شي، دا چک به ته ورته آن پرېږدې. او که چیرې نه غواړې چې دې ویډیو لایکونه د ښکاره نه شي، دا چک به ته ورته آف پرېږدې. سمه ده. دې نه بعد موږ سره دوهم آپشن کې اول کې موږ سره ډیټیل راځي. څلور آپشنه دي موږ سره، مخکې درې ول اوس څلور. دا چک دا موږ سره اضافه شوی دی. بیا دوهم کې موږ راځو ویډیو الیمنټس. دې کې موږ سره اول راځي اډ سب ټایټل. اډ سب ټایټل څه ته وایي؟ اډ سب ټایټل هغه ته وایي کله چې ته ویډیو کې خبره کوې لاندې درته لیکل کېږي، هغه ته اډ سب ټایټل هغې ته ویل کېږي. سمه ده. او اینډ اسکرین غواړم چې اینډ اسکرین موږ سره د ویډیو په اخر صفحې کې چې کله راځي موږ سره دا د اینډ اسکرین. سمه ده. دلته زه اینډ اسکرین غواړم چې اضافه شي ما سره. کله چې دلته کلیک وکړه دې نه بعد به دلته ته ویډیو انتخاب کړې. د دې په باره کې زه یو بله ویډیو جوړوم او مکمل معلومات بیا زه تاسو ته ورکوم. فقط اوس دا تاسو په درد نه خوري، فقط چې هغه کار ته وکړه هغې نه بعد ته کولی شئ اپلوډ یې کړئ. تیار ما سره ویډیوګانې انتخاب شوي دي، دغه ویډیوګانې چینج کړم. سمه ده. دغلته زه یو بله ویډیو غواړم چې ما سره دی د فیسبوک په اړه یې، چې د هر شی په اړه د چیز په اړه موږ سره دا د فیسبوک ګروپ په اړه دلته به یو بل انتخاب کړئ چې فیسبوک ګروپ جوړول. سمه ده. دې په اړه ده ما سره. دلته به یو پلی لیسټ هم ته هم ورته انتخاب کړئ. زه غواړم چې دلته ما سره د پلی لیسټ انتخاب شي د چې شپې فیسبوک زده کړه ما سره. سمه ده. کله مې چې انتخاب کړل دې نه بعد به ته سیف ووهئ. سیف چې کله ووهه موږ سره دلته ثبتېږي. دې نه بعد راځو اډ کارټس. اډ کارټس څه ته وایي؟ اډ کارټس هغه ته ویل کېږي چې زیاتره وخت یوټیوبران به دې کتلې د آی بټن سره وګوره، دې څخه اډ کارټ موږ سره اضافه کېږي. سمه ده. اډ کارټس. دلته زه غواړم چې یو ویډیو انتخاب کړم، همدغه فیسبوک ګروپ جوړول. دا ویډیو ده ما سره دلته چې ده سب ټایټل چې ده میسج خپله به دلته یو میسج لیکئ خپل په خوښه. هر میسج چې ته لیکې who is one. سمه ده. دا زه سلیکټ کوم، کاپي کوم، دلته راځم یو بل هم ورته اضافه کوم. ویډیو به ووهئ. کله چې ویډیو ووهله دغلته یو بله ویډیو خپله غواړم چې هر میسج کسټم میسج چې ده دې په واسطه ته کولی شې چې هر یو میسج خپل په خوښه ورکړې، خو دېرش حروفه یې موږ سره غواړم چې تر 5 پورې ته کولی شې دلته اضافه کړې. 5 نه زیات ته کولی نه شې. یو هم اضافه کولی شې. یو نه نیولې تر 5 پورې خپله خوښه دې ده چې څومره ته اضافه کړې. 3 دانې ما اضافه کړل. غواړم چې څلورم دې ما سره اضافه شي. دلته ما سره ګوره څلور آپشنې راځي. اول کې مونږ ګوره ویډیو، دوم کې پلی لیسټ، دریم کې چینل، څلورم کې لینک ما سره اوس ځکه نه کېږي چې زما سبسکرایبر د 1000 څخه کم دی اوسه پورې. سمه ده. هغه حالت کې کېږي چې د 1000 نه موږ سره سبسکرایبر زموږ ډېر. څلورم کې زه وګوره زه غواړم چې یو پلی لیسټ اضافه کړم. دلته کارت به ووهئ. کله چې کارت ووهه پلی لیسټ ته به راشئ. پلی لیسټ نه بعد به دغلته زه غواړم چې څنګه کمپیوټر زده کړو. سمه ده. دغه پلی لیسټ مکمل ما اضافه کړ. سیف به ووهئ. سیف ده چې کله ووهه دې نه بعد به نیکسټ ووهئ. موږ درېیمې مرحلې ته راځو. درېیمې مرحلې کې موږ سره د ویډیو چک ګوري. ویډیو موږ سره دلته چک کوي. که چیرې تا د بل چا ویډیو اخیستې ده ته اپلوډ کوې یا نه، خپله ویډیو دې ده. سمه ده. دلته ګورې کاپي رایټ نو ایشو فاینډ.
کوم مشکل په دې ویډیو کې پیدا کړی نه دی. ګورئ چیک موږ سره دلته فعلا آن دی. ښه پوه شئ چیک موږ سره بیا دلته نه راځي. که چیرې مشکل یا هلته اسرارنامه موږ سره دلته راښیي. ښه دې نه بعد به ته نیکسټ ووهئ. نیکسټ چې کله ووهو دلته موږ سره څو حالته راځي. که چیرې غواړې ویډیو دې شخصي ته به هغه پرایویټ ساتئ. انلیست موږ سره هغه کار کوي چې زموږ دا ویډیو هغه چا ته وښودل چې چا سره چې لینک کي. سمه ده. زه غواړم چې پبلیک موږ سره ټول خلک دې وګوري. سمه ده. دې نه بعد به ته ووهئ. دې نه بعد به ته پبلش ووهئ. دا ویډیو دې موږ سره پبلش کېږي. هغه ما سره پبلش په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو چې خپل ویډیوګانې یوټیوب ته اپلوډ کړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ.